درمل. زعفران د اقتصادي ارزښت له مخې په نړۍ کې د لوړ قیمت لرونکو کرنیزو محصولاتو له ډلې شمیرل کیږي چې د نور محصولاتو په شان په کیلوګرام نه پلورل کیږي بلکې په ګرام او مسقال یې پیر او پلور کیږي. زعفران په غالب ګمان د مدیترانې شرقي سیمې نباتاتو له ډلې شمیرل کیږي چې له دې ځایه کرکیله په افغانستان کې هم رواج پیدا کړ. خو د ترویج او پراختیا لپاره لومړنۍ هڅې 10 کاله وړاندې پیل شوې خو بدبختانه د کورنۍ جګړو پر مهال نیمګړې پاتې شوې. د کندهار د کرنې اوبو لګولو ریاست د کرنیزو چارو امیر وایي د علي قدر امیر المؤمنین د کوکنارو د بندېدو له فرمان سره سم کندهار کې سږ کال پر 12 هکټاره ځمکه زعفران کرل شوي. په حدود د 12 هکټاره شاوخوا کې سږ کال د زعفرانو کښت شوی دی چې په آینده کې پلان لرو چې دغه شمیره زیاته کړو. او همدارس د